حریم شاه دعوه کوي چې مولانا داسې یو بهوده کار کړی دی یا د یو بهوده سیز ډیمانډ کړی دی. که دا خبر حقیقت ولري نو بیا دغه جنۍ او دغه سړی به څوک وي؟ دا ویډیو مو تاسو ته راوړې ده، تاسو موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ، ځکه چې کله تاسو ویډیو ګورئ د هغې نه وروسته به تاسو قضاوت کوئ. د ویډیو کتلو نه مخکې تاسو قضاوت هم مه کوئ او موږ سره خپل نظر هم د ویډیو نه مخکې مه شریکوئ، ځکه چې کله تاسو ویډیو ګورئ نو تاسو ته به معلومه شي آیا دغه رښتیا مولانا دی او که بل څوک دی. تاسو به حریم شاه ډېره ښه پېژنئ چې یو داسې متنازع شخصیت دی چې په سوشل میډیا باندې کله هم راشي نو یا چا پسې خبرې کوي یا دا داسې کار وکړي چې د دې څه ویډیوګانې په سوشل میډیا وایرل شي نو بیا دا وایي چې دا پلانکی وایرل کړی او پلانکی وایرل کړی. اوس معلومه نه ده چې په دغه خبرونو کې حقیقت څومره دی، خو اوس مهال چې تاسو ته موږ کومه ویډیو راوړې ده نو دوی پکې دعوه کړې ده چې مولانا چې کله قطر ته راځي نو داسې غلط ناروا بېهوده ډیمانډونه کوي او وایي چې ما ته شیمیل راوغواړئ یا داسې نورې قصې هم جوړې کړي دي. نو درنو دوستانو، موږ خو دا سوچ هم نشو کولی چې مولانا دې داسې کار وکړي، خو ډېر خلک چې په هغه باندې دغه الزام تراشي کوي او هغه پسې دغه خبرې کوي چې هغه داسې بېهوده غلط کار کړی دی. نو هغوی ته پکار دي چې د دې خبر پوره تحقیق وکړي، د دوی هر څه چې کوم ویډیوګانې وي هغه مخې ته راوړي نو بیا به معلومه شي چې دغه څوک دی. خو موږ هېڅکله هم داسې شک نشو کولی، ځکه چې هغه یو علمي دین دی. هغه څنګه داسې کار کولی شي چې داسې ډیمانډ وکړي؟ خو دا هسې د پسې پروپیګنډې کېږي، دروغ ورپسې ویل کېږي. نو ټولو پوښتنو ته خواست کوو چې بغیر د تحقیق نه په یو چا باندې دروغ مه وایئ، په یو چا دروغ مه تړئ، ځکه چې د دې یو عظیمه او سنګینه ګناه هم تاسو ته درکول کېدلی شي او یو سزا هم تاسو ته درکړل کېدلی شي. نو هغوی ته پکار دي چې د دې خبر پوره تحقیق وکړي، د دوی هر څه چې کوم ویډیوګانې وي هغه مخې ته راوړي نو بیا به معلومه شي چې دغه څوک دی. خو موږ هېڅکله هم داسې شک نشو کولی، ځکه چې هغه یو علمي دین دی.